دا هغه خطرناکې لارې دي چې هر کال د بلخ ولایت اوسیدونکي پرې مرکز او ولسوالیو ته سفرونه کوي. عتیق الله چې د مزار او چهرکند ولسوالۍ پر لاره کابو له 10 کالو را په دې خوا موټر چلوي، وایي په ژمي کې پر دې لاره د موټرو تګ ډېر ستونزمن دی او د سیلابونو له امله مزار شریف ته تلونکې لارې تړل کیږي. دی له اسلامي امارت څخه غواړي چې سړکونه په اساسي ډول جوړ او ورغول شي. چهرکند خب بیشتر در خودتان معلوم است، در کل امنشینای همیشه معلوم است که سرک خراب است، مشکلات ها زیاد است. دیگه اینا زمستان چه بیخی باز یا خوب برف لای که شد بیخی باز مشکلات ها زیاد میشه. یعنی در مشکلات رفت آمد میکنیم دیگه. از دولت تقاضای ما همی است که در دسترسی همین مردم برسه. خدا کنه بخیر همین سرک جور شود. یعنی سرک ما امسال 3 سال میشه تقریبا ترمیم درست نشده. بسیار مشکل زیاد دمی خود جاری اودار است که در مردم که تیرش موتورا بسیار در زحمت زیاد تیر میشن که خدا نخواسته اگه یک موتر شه بشه 50 نفر از بین میره. د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي د 2 ساعتونو لاره په 15 ساعتونو کې طی کوي او نشي کولی پر وخت له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته سفر وکړي. موټر چلونکی عتیق الله زیاتوي د موټر چلولو ګټل شوې نیمې پیسې د ویجاړو سړکونو له امله د موټر په رغولو لګوي. یعنی هفته که یک ماهی که ما میریم یا در 20 روز یک ماهی که رفت آمد میکنیم، همین 5000 اگر پیدا کنیم 2500 حتما سر موتر خرج میکنیم. از این دلیل است که همین راه خراب است، مشکلات ها زیاد است. یعنی مجبور هستیم که ما هم کرایه قیمت کنیم، سر مردم دمان نمیصرفه. سرک ما مردم بسیار خراب است، راهی برادر کم است، ما 400 500 منزل میزنیم، راه خراب است، موتروان دشین چیز نمیمانه. از دولت خواهش داریم که سرک ما را دستکاری کنه، جور کنه دمو بیتر. دغه موضوع مو د بلخ ولایت له سیمه ییزو مسؤلینو سره شریکه کړه. دوی وویل د سړکونو موضوع یې له ولایتي ادارې سره شریکه کړې او د مرکز څخه ولسوالیو ته ټولې غځېدلې لارې به په اساسي ډول جوړې شي. بله مردم خو شکایت داره، شکایت مردم هم بجاست، سرک‌ها خراب است. اما بهتر به شما معلوم است که حکومت امارت اسلامی که است کم مدت شده، در مدت 3 سال شده سرپا شدگی است. در 3 سال تو کارهای عمده را وقتش پیش برده نمیشه. ما تصمیم بزرگای امارت انشاءالله همی است که تنها در ولسوالی چهرکند نه که در سطح افغانستان اینا انشاءالله همی تو تصمیمشون جدی است که باید یک بل سرک هم که باشه و باید کلگش پخته شود و قیر شود و ولسوالی ها دقیق که است برای مردم سهولت های زیاد آماده شود. په دې وروستیو کې د بلخ ولایت د ولایتي ادارې په مرسته په ولسوالیو کې یو شمېر پروژې پلي شوي، خو خلک غوښتنه کوي چې لومړی د دوی سړکونه جوړ کړي تر څو لرو پرتو سیمو ته بغیر له کومه ګواښه سفر وکړي. زیارال کوزی، امید راډیو، بلخ.